الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت من بيانود الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا دا بدغ مبارك سيرت کی شپگشتم درس یا شپگشتم بیان دے. او اخرنی خبره منگا د رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت مبارکی کوله چې الله سبحانه وتعالی غلا اجازت ورکو د هجرت کولو، او رسول صلی الله علیه وسلم وته د مکینه او هغه واقعه من بیان کړ چې څنګه رسول صلی الله علیه وسلم د خپل کور نه وته او د مشرکانو اراده دا و چې رسول صلی الله علیه وسلم قتل کی، خو الله سبحانه وتعالی دا غي حفاظت کو. به رسول صلی الله علیه وسلم غار ثور ته څنګه ورسېدو او الته سوش به تیری کړی، دا ټول مونږ بیان کړو. او بلار باندې یو څو واقعات راغلي و ناشنا چې هغه مونږ ذکر کړی وي. یو واقعا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې رسول صلی سره دمه کوله او په هغه ټیم کې شپنکې راغی په وسکو دا وې ده بيزینه. هغه واقع بیان شي. او بل واقع ده چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سهل باندې د رسول صلی سره د سفر وکړو. د سراق ابن مالک واقعا هغه بیان شي. او دغه شان به چې رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د معبد خیمه باندې تیر شو او التسشی و غم بیان کړي او مختصر په دغه ځی باندې من خبره ختمه کړي و چې رسول صلی الله علیه وسلم د خیمه ته ورسېدو او معبد دا یو زورور زنانه و تکړه زنانه و دا به د خپل خیمه سره ناست او چې څوک په دغه طرف باندې تیریدون او غویله به خوراک څخه ورکو. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم په هغه طرف باندې راغی نو دا غوی سره یو بيزو ولاړ او چې هغه د خپل کندک نه د کمزورتیا د لاسه پاتې شي. رسول صلی الله علیه وسلم ما هذه الشات دی بيزي لسی چلې ناغیو ته د کندک نه د کمزورتیا د لاسه پاتې شي. رسول صلی الله علیه وسلم هل بها من لبن پي بکشتي ناغیو ته چې د پاتې شي د کندک نه د کمزورتیا د لاسه. بیا رسول صلی الله علیه وسلم هغه باندې لاس مبارک راخ کودو او د الله نوم واغستو ویل شل نو هغه دومره په یو کړو چې رسول صلی الله علیه وسلم وسکړو، ابوبکر صدیق هم وسکړو او په غلوخه کم لوخه کې چې پهله شلی وغلوخه ډک پاتې شو. بیا رسول صلی الله علیه وسلم د خیمین لاړو. لږ وخت بعد ابو معبد راغی چې هغه سره خپل ګډي بيزي او هغه کمزور وي چې کمزورتیا درسه تلم نشو. راغی ته پوښتنه کو خپل خسته وی چې دا څه قصه ده پهله کم ځین راغلی. ناغي وته دا خبر وکړه چې مر بنا رجل مبارک ومن بني یو سړی تیر شي او ډیر برکتی انسان کان من حدیثه کیت وکیت دا خبرې دي سی وی ومن حاله کذا وکذا د شکل او د صورت ناغه دي سی دا تفصیل هغه چې کوم بیان کړی دا غي ته به اشاره وکړو. اگر کا د رسول سلام جسمانی صفات او دغه صورت څنګه دا ان شاء الله بخپل ذکر بیانو. خو معبد باغه وخت کې چې له دوی اسلام نو قبول کړي باغه وخت کې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم ناشنا صفات بیان کړي او دا صفات هغه د ځان نه بیان کړي خو لیدلې دي رسول صلی الله علیه وسلم کې نه بیان کړي. دا غوچت انسان دی چې د په صفات کولو باندې مشرکان او دشمنانو مجبور کی. او ځکه دا مشهور خبره ده والفضل ما شهد به الاعداء، او فضیلت هغه دی چې دشمن به گواہی کوي. لکه کله چې ستاسو دشمن وي چې ته خسړې کنه دا غټه خبره، او که دوی وي چې دا خسړې نو دا دومره غټه خبره نه ده. نو د رسول سلام دشمنانو هم دغه صفت کوو
مجبور شیو دیت بل الله سبحانه وتعالى رسول سلم له یو ناشنا رعب ورکړو یو ناشنا مقام یې غل ورکړو چې چا به ولیدونه هغه مجبور شو چې صفت یو کې ان شاء الله را به شي په سیرت کې چې بعضو خلکو اسلام سره قبول کړي د رسول سم خاطر غلي د دشمنی په نیت باندې واپس تری مسلمانان دي تپوستي شه د ولي وی دا کم مخ چې مونږ ولیدونو په الله دې زموږ قسمی دا مخ د دروغجن انسان نه دی دا مخ د دوکباز انسان نه دی دا مخ د منافق انسان نه دی د مخ دا وی چې د سړی رښتینی انسان د الله سبحانه تعالی دې علامات راخره کوي د انسان په مخ باندې عام چې کله د دې پیغمبر امتی دینداري دغه د مخ نه رڼا خيږي او دغه د مخ نه حیا ورزي سړی له چې بیا د امت سردار رسول صلی الله علیه وسلم دغه مخ مبارک بسنګ او هغه بسنګ پړقېدو دغه بسنګ خسته صفات الله دې سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي معبد الخزاعيه خپل خاون ته وی ما چې کوم سره لیدلو نو داغه مخ زلیدون کې وو یو د صفت بیان کو چې داغه مخ زلیدون کې او پړقیدون کې وو مخ روخانه وو او دغه شان الله ول ډیر خایس ور کړو ډیر خسته پیدا کړو نه دیسی پیړو او نه جسم دیسی غټو چې سړی دغه د لسبت ښکاری او نه دغه ویختو لیدلی د سر بلکې ګڼ ویخته او مزدار وسیم قسیم خسته انسانو چې انسان به تکتون هغه به خوشاله دو او سترګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی غټي سترګې او باڼه دغه د سترګو غټ غټ باڼو او روزي دغه وګدي او نری روزي وی او आवाज دغه درون आवाजو او مری دنګ مریوا او د سترګو سپینواله تک سپینو او تورواله تک تورو او ویخته تک تورو مزیدار ویختهو چې ناغه بالکل نرم ویخته کم چولیږي او ناغه چې گونجي ګلګتی ویخته اغم نو او کله چې بغله ناسو نو وقار او عزت دا به دغه په مخ کې ښکارا کېدو او چې کله به خبرې کولې دا خبرو به ځان له خایسو په خلکو کې ما دې سي خسته انسان وی نو لیدلې او دومره خوږ انسان ما په خلکو کې نه دی لیدلې خبرې چې به کولې تبوي چې د ملغلرو امیل له او دی جوړی دومره خسته دغه خبرې وی نه هغه دې سي چیتو چې بد ښکارېدو نه هغه د سي دنګو چې دغه د لسبت ښکارېدو بلکې دغه جسم منځنی جسم او چې خبرې به کولې نو ملګری بو ته غلیو او چې د بسوي نو ملګرو به تادیو کړه د خبره به منله چې خبرې به کولې واضحه خبرې به کولې و خبره باندې به هر سړی پوهېدو دا صفت معبد باو خې کړي چې اسلام یې نه قبول کړي خاوني چې دا خبرې ووري او دا صفات ووري نوې چې انی والله اراه صاحب قریش دمته قریش ولخکاری قریش غملګری هغه چې بسی ګرځي ګور څنګه هغه د دې صفاتو نو پیژند چې دا باغ انسان نبی ابو سي چې کله ته خبرو کړو هغه ابو معبد وی زما په هغه پس کچرته الله ماته هغه مرګرتیا نصیب کی ولا افعلن ان وجدت الى ذلك سبيلا زبدا کار لازم کوم که زما په وسو رسید په دغه ورځو کې اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها وی چې په مکه کې به دا आवाज راتو دا اشعار به ویل کېدو خو وین کې نخ کار کېدو او په اشعارو کې دو چې جزا الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتي معبدي وی دو ملګری راغلیو خیمه د معبد ته هما نزل بالبر وارتحل به او دوانه خو په خیر خیرت سره راغلیو په خیر خیرت سره تلی
وافلح من امسى رفيق محمدي او هغه سړی کامیاب دی څوک چې د محمد صلی الله علیه وسلم ملګری شو. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي. نو قصي ته وی خاندان، قصي خاندان چې کوم وی الله څومره اوچت نعمتونه او عزتونه ستاسو د پاره را جمع کړی دي. ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. بنو كعب خاندان ته وی دوی ته د دوی د لور د دوی د خور مبارک شي دغه جنې چې دغه زید مؤمنانو د دمی زیده. سلو اختکم عن شاتها وانائها. د خپل خور نه تاسو کوي دغه د بیزی مبارک او دغه د لوخي مبارک. فانکم ان تسالوا الشاة تشهدي. د خو پرې دې کې دغه بیزی نه خپل تاسو کو ناغه هم گوي ورکی چې دا پیغمبر دی. دغه بیزی نه وي تاسو کوي. دا اشعار ویل کېدو. اسماء رضی الله عنها وی چې ما درينا اين توجه النبي صلى الله عليه وسلم. مونږ ته پته نو چې رسول چرته تله. اذ اقبل رجل من الجن. دا پیرانو کې یو کس لګیو چې مکی تر نوته او دا ابیات او دا اشعار وی او خلق پس روانو په دې आवाज پسې خلیدو نه تدې چې د مکی نه وته. خو خلکو ته دومره پته ولګید چې رسول سم مدینه ته مخکړه روان دي. ځکه چې د معبد خیمه دا معلومه ده چې د مدینه په لار باندې راځي او په وخت کې معروف او مشهور او خلک بال تطلو دمه به کول. نو دې درسه غوي زو پیژندو. په دې لار کې یو واقعه دا راغلی و چې رسول صلی الله علیه وسلم د ابو بریده سره ملو شو او دا د خپل قوم مشرو. دیم راوته او د رسول سلام په طلب کې رسول سره ملټو کې د انعام ماته ملو شي. دغه انعام د پر راوته. نو چې څنګه د رسول سره ملاو شو او خپل قوم وسره مو د رسول سم د خبرونه متاثر شو او باغزي کې اسلام قبول کو. او سبحان الله پاک وخت کې وسره د قوم او یا کسانو اسلام قبول کو. دا صرف د رسول سم د خبرونه متاثر شو او بیا د خپل پټکي وېستو او دا غسر چې کم غشه او دا غینه چاپیره کو غې نیولو اعلان وکړو چې د امن باچا او د سلامتیا باچا راغله د دنیا په ډکه شي د انصاف او د امن نه. او لاړ واپس صرف د رسول سم د ملاقات نه متاثر شو اسلام قبول کو. دې ځکه دا فائدہ چې موږ له پکار دي چې غیر مسلمه کغه د هر مذهب سره تعلق ساتي چې هغه د خپل اخلاقونه د خپل کردار نه متاثر کو. دا نه چې هغه موږ ته وګوري او دا وایي چې د اسلام ته زنن او زم د اسلام کې سدي هغه کارونه ونه کو چې دغه د لاسه موږ بدنام شو او به نسبت اسلام ته کی دې کارونه ځان لري ساتل پکار. ځکه ما تاسو ته خبره مخکې کړو چې دې اخلاق استعمالوي دې کردار جوړ کړي دې خوې چې کتون کې دا وایي چې امتی دې دنه چې پیغمبر به څنګه دې اخلاق جوړ کړي او دې ډېری واقعي را پیښې شوې دي چې غیر مسلمه د مسلمان د اخلاقونو متاثر شي. خو چې اوس یو غیر مسلمه تاثیر په کمپنۍ کې کار کوي د مانځ ټیم شي تم دغه سره یو ځناسي او یو ځای تاسو فلمونه ګورئ یو شان مخ ته یو شان لباس ته ناغوي چې د اسلام ته ننوتو کې سدي اخر. خو صرف دې ځان ته مسلمانو ایزان ته هندو یم دې ځان ته مسلمانو ایزان ته کریسچن ویم دې مسلمانو ایز يهودي ویم. نور خو ظاهره کې خدوانه یو شان مونږ دینه کې مونږ نه کوم. دروغ دی وی دروغ زم دوکي دی ور کې دوکي زور کوم. ګیره زمان اشتهار ساری خریم هر ساری دی مخري لباس ته دا زما یو شان دی. یره د الله په دې کې نشتی یره د الله په ما کې نشتی. نشي تماشي زم کوم نشي تماشي دیم کوي. نو فرق سره د سنه متاثر شي چې اسلام ته نه نوځي. د سنه متاثر شي متاثر کول خو غواړي کنده اخلاق نه د خوې نه د کردار نه چې را شروع زمنګ دین دا دی او لن تعریف وای زما د دین د زما
دا وګوره د اخلاق چې زما کم دي د دین خولي، د عبادت مونږ ته دین خولي، د کردار مونږ ته دین خولي. یو سړی د رسول سره ملاویږي او په یو ملاقات کې اسلام قبلي او به د قوم او یا کسان اسلام قبلي او به د سړینه د دې سړینه داعی جوړیږي او زینور خلکو لم دعوت ورکړي د اسلام او د متاثر شوی د اخلاقونه. رسول صلی الله علیه وسلم په دې لار کې د زبیر رضی الله عنه سره ملاو شو او هغه د مسلمانانو په یو قافله کې روانو، په تجارت باندې وتی، تجارت لتلی او دوی به روانو واپس ته شام نه. نو په لار کې زبیر رضی الله عنه دو سپینی جوړې رواغستی، یو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورکړ او بل رسول صلی الله علیه وسلم لا ورکړ چې دا جامې تاسو واغوندئ. دا سفر د رسول صلی الله علیه وسلم روانو او کله وته د رسول صلی الله علیه وسلم د کور نه مونږ تاریخ ذکر کړو د سفر میاش وشتم تاریخ ته سفر میاش د پیر په ورځ اتم ربیع الاول نو څو ورځې شوې؟ یولس ورځې شوې. رسول صلی الله علیه وسلم د پیر ورځ اتم ربیع الاول سوارلسم کال د نبوت او رسول صلی الله علیه وسلم قباء ته نږدې شو. قباء ته رسول صلی الله علیه وسلم نږدې شو او هلته په مدینه کې مسلمانانو دا خبر اوریدلې و چې رسول صلی الله علیه وسلم د مکې نه راوته. نو مدینه والا دوی بروزانه راتلو د رسول صلی الله علیه وسلم انتظار وکاو. حر علی قاد کارجن علاقه دغه طرفونو ته بروتو د مدینه د بارډر وت او پاغزی کې بناسو د رسول صلی الله علیه وسلم انتظار وکاو. ګرمي به زورور شو به سیزل دوی به واپس لاړو. د دې روزانه طریقو چې د کم ورځې نه اوریدلی چې رسول صلی الله علیه وسلم راوته په شوق کې په انتظار کې دوی واپس رالو. کله چې انتظار کوو د غرمو وسیزل واپس لاړو. نو په يهودو کې یو کسو چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم ولیدو او داغه سره بل مرګره ولیدو، ابوبکر صدیق له دوانو سپینی کپڑے چولی. نو دی يهودي نه صبر ونه شو دا आवाज وکړو اے د عربو ټولګیه دستا سو غنی کده روان دي، هذا جدكم الذي تنتظرونه. هغه در روان دي. فثار المسلمون الى السلاح، مسلمانانو اسلحه روت ټول. او په بنو عمرو بن عوف چې کما علاقه وا په هغه ځکه د تکبیر یو आवाज اوچت شو. مسلمانانو د خوشالۍ نو الله اکبر اسلحه روست د اسلحو شور شو په اسونو باندې په خانو باندې په سورلو باندې سوار شو روتو رسول صلی الله علیه وسلم رالو پر رسول صلی الله علیه وسلم پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې سکینت او وقار یو ناشنا نور پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې دوی رانه وته په دغه ځکه دا وحی نازلې ده پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې. د بعض روایتونو مطابق دا آیت دغه ځکه نازل شوی. الله سبحانه وتعالى وقرآن کې دا خبره کې په سورۃ التحریم کې فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الله وی د دې پیغمبر ملګری زما او جبريل ملګری وصالح المؤمنين او نیکان مؤمنان ملګری. دا نیکان ملګری دي مؤمنان چې رسول صلی الله علیه وسلم ولاړو. یو زیر الله رسول صلی الله علیه وسلم بدغه ذکر ورکو چې ته غم کوته आवाज نه تاسو د مؤمنان دي، ستاسو ملائک دي، ستاسو جبريل له ستاسو الله دی او د انسان چې الله ورسره او جبريل ورسره ملائک ورسره نیکان مؤمنان ورسره د ابوبکر په شاملګری وسره، د عمر په شاملګری وسره، د عثمان او د علی په شاملګری وسره. لنډه د چې صحابه کرامو په شان ځوانان او زمری ورسره خو شاته. نو دې سړی ته دشمن هیڅوم نشي ولې الله په توفیق سره. رسول صلی الله علیه وسلم قباء ته ورننه وته، هغه ټول رالو رسول سره ملاو شو.
رسول صلی الله علیه وسلم د بنو عمرو بن عوف چې کومه محله وه کومه علاقه وه رسول صلی الله علیه وسلم هلته ورغی او د ساتي د پیر ورځ وه د ربیع الاول میاشت نو ټول د ابوبکر صدیق رضی الله طرف ته راتاو شو او دغه د خیال چې پیغمبر دی ځکه چې ابوبکر صدیق رضی الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه مشر ښکارېدو اگر که عمر کې ته کم دی نو ټول راجم شو تر دې چې کله ګرمي زیاته شو ګڼه مو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ نه ابوبکر صدیق رضی الله صادر راوغستو پر رسول الله پاسه ونی سورې به جوړ کو نو خلکو ته پته ولګی چې پیغمبر دانه هغه دی دغه ناشنا ورځ په مدینه کې دغه ناشنا اختر راغله په دغه علاقه ولا باندې ټول راوتی د رسول صلی الله علیه وسلم استقبال ته ولاړ يهوديان هم خبر شو چې هغه انسان راغی چې کوم موږ په تورات کې مونږ لري د کوم تذکره چې په انجیل کې شوی ده هغه هم خبر شو خدایغه عداوت او بغض دغه یو څو نمونه به تاسو یا د درس کې بیان کوي یا پر روان درس کې رسول سلام په قباء کې د کلثوم ابن الهدم په کور کې پاتې شو او علي بن ابي طالب رضی الله شاته پاتې شو علي بن ابي طالب رضی الله د رسول الله سلام نه درې ورځې لیټ ته په مکه کې د دې لپاره لیټ شو چې هغه امانتونه واپس کړو هغه حقدار ته ورسول سیرت کې راځي چې ثم هاجر ماشيا على قدميه او بیا هغه مدینه ته پیاده راغله علي بن ابي طالب رضی الله عنه د مدینه سفر مکه نه مدینه ته دغه پیاده کړی دی او یوازې کړی دی خورا ورسېدو هغوی پسې د کلثوم ابن الهدم کور ته کمزې کې چې رسول صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم په قباء کې سلور ورځې تیرې کړې د پیر ورځ ده او بیا منګل او بیا بوت او د جمعرات ورځ الته رسول صلی الله علیه وسلم د یو جمعات بنیاد کې خو د چا جمعات ته څه ویل کېږي مسجد قباء الله سبحانه وتعالى د دې جمعات مبارک وي په سورۃ التوبه کې لمسجد أسس على التقوى من أول يوم اغه جمعات چې دا اول ورځ نه تقوا په بنیاد باندې جوړ شوی اغه جمعات چې دغه بنیاد رسول صلی الله علیه وسلم یې خو دی رسول صلی الله علیه وسلم دغه ذکر دی جمعات بنیاد کې خو دی د سلور ورځې دغه ذکر خلکو سره تیر کړي ناشنا خوشحالي او خلکو باندې خلکو د خوشحالي نه خوبونه نه ورتلو خلکو د خوشحالي نه تر دې چې بازو بګی دای مونږ خوبی نو چې الله پیغمبر زموږ په منځ کې د ټول د رسول سم نه چاپیر پینځم ورځ چې د جمعې ورځ و رسول صلی الله علیه وسلم خپل سورلې باندې سور شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه سور شو او رسول سلام ماماګان بنو النجار دغه مدینه کې وکړ د رسول سم خپل ماماګانو ته خبر ولېګو چې زرا غلې منو تاسو راشي ناغویم ټول رالو د رسول صلی الله علیه وسلم د ماماګانو چې کوم خاندان هغه ټول رالو او د ځان سره توري او اسلحې د ټول راغسته رسول سلام مدینه طرف ته مخ کړه نو پلار کې د بنو سالم ابن عوف په علاقه کې او د غوی په محله کې پر رسول سم باندې جمعه رااله نه اولنې جمعه د دوی په علاقه کې شوی اولنې د جمعې مونږ او جمعه د بکمز کې شوی دا د بنو سالم ابن عوف په علاقه کې شوی رسول صلی الله علیه وسلم التجمع وکړه خطبه وکړه او تقریبا په دغه وخت کې سل کسان راجمع شوی دی منځت د جمعې د منځنه بعد رسول صلی الله علیه وسلم رانه وته مدینه ته هغه ورځ نه دي ته ویل کېږي مدینه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خپل نوم چې دغه یثرب دی در دې زوړ نوم دی او پوخانه او اصل نوم یې دغه دی خو چې په کوم ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یثرب ته رانه وته نو د مدینې نوم د یثرب نشو مدینه النبی صلی الله علیه وسلم خو اختصار سره د خلک مدینه وای دغه چې دغه وګد نوم سره په مخ نه شي خو مدینه مطلب خار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تاریخي ورځ و هغه ورځ د کورونو نه د تکبیرونو اوازونه راتلو د مدینی کورونه خو زیدلی د الله په حمدونو سره
د الله په ثناګانو سره او کمی چې ماشومانانی وي او ماشومانانو هغه مروتیو د رسول سم استقبال ته ولاړو او چې څنګه رسول سم راخکاره شو هغه د اشعار وي اشرق البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع ومن بني سپومیر او خطا د ثنيات الوداع د طرفنا ومن بني شکر لازم دی د الله او اغه انسان چې الله را لګلې ته زمون منستا جئت بالامر المطاع دې خبرې دی راوړي دي چې هغه لازم منل کیږي باغی باندې به عمل کی رسول صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی انس ابن مالک رضی الله عنه وی مدینه په هغه ورځ باندې سم رڼا او پړقیدا او خلق په خپل کپړو کې نه زیدو خلق خوشاله ټول را جمع شي او رسول سم استقبال ته راوتیو ځکه چې دا سید الاولین والآخرین روان دي او دا انسان روان دي چې د زمکه په د مخ باندې د دب شان غوره انسان نه قدم یې خو دی او نو به قدم کی انس ابن مالک رضی الله عنه یو هغه ورځ چې رسول سمرانه وته مدینه ته ما ته یاد دي مدینه په قیدا خلک خوشاله او مبارکیان خوشالیان او یو هغه ورځ چې رسول سم وفات شو او هغه خخ کړی شو نو هغه ورځ به تک تور ورځ په مدینه باندې راغلی رسول صلی الله علیه وسلم مدینه ته رانه وته انصار د رسول صلی الله علیه وسلم نه غیر چا پیر ټول را جمع شیو اگر که انصار مالدار نو ټول دي چې مالدار نو باز پکې و چې هغه مالدار نور اکثر چې دغه غریبانان خدا هر یو د ارمانو چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ سره ډیر شي او رسول صلی الله علیه وسلم زمون سره دمو کې او زمون سره به وسیږي الله سبحانه وتعالى د دې قوم صفت په قران کې کړه يحبون من هاجر اليهم دا قوم هغه قوم دي چې دوی هغه خلک خوخی سوق دي دوی طرف ته هجرت وکړي ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا الله دا دې قوم دي کدي مهاجرین ته سملاویږي د رسول صلی الله علیه وسلم طرفنا یا غنیمت تقسیمیږي دوی ته به ډیره حصہ ملاویږي د دې قوم دومره صفاز لونه چې بزړه کې وته یې سوم ناراضي الله وی ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الله يدي نور لترجيح ورکی په ځمن اگر که بدوی باندې لوګي په دغه ورځ دا غریبانان د چا به یو کوټه کمره وا هغه هم د رسول سلام د اوخ دا پړې راونه و یا رسول الله دلته راځي هر یو کوشش کو چې رسول سلام خپل کور ته بوزي خپل علاقې ته بوزي په کومه محله باندې چې رسول سم تیرېدو او محله والا بروته یا رسول الله دلته راځه سړیم ډیر دي یعنی موږ به دفاع کو یا رسول الله سړی ډیر دي اسلحه ډیره ده نعمتونه ډیر یا رسول الله دلته راځه یو براغه د رسول سم دوخي پړې به ونیو ابل برا مخ کی شو هغه پړې ونیو رسول سم بوته خلوا سبيلها فانها مأموره دا پرې دې ته امر وکيږي دا به الله په حکم باندې په یوځي کینی خدای زونه نصبریدو دې خبرې نه بعد به پکیم یو راغه رانه وته رسول سم دوخي هغه پړې به ونیو او بس روان به یا رسول الله راځي زمون طرف رسول سم بوته پرې دې الله بندگانو دا سورلی پرې دی دا بخپل کینی دې ته به الله امر کوي تاسو دې نه غلیش د رسول سلام د سورلی نه چاپیرا ناشنا قوم ولاړو ناشنا ځوانان ولاړو هغه ځوانان ولاړو چې تاریخ هغه شان ځوانان به نه دي لیدلي هغه ځوانان ولاړو چې هغه د دې پیغمبر د پاره د خپل هر څه قرباني کړو هغه ځوانان ولاړو چې الله دا غوی په باره کې ویلي چې دوی ناراضي او دوی ما ناراضي دي هغه ځوانان د رسول صلی الله علیه وسلم غیر چاپیره ولاړو چې رسول صلی الله علیه وسلم د دوی سره څوک محبت کوي نو دا مؤمن دی او څوک چې د دوی سره بغض کوي دا به منافق
رسول سلام روانو په خپل سورلۍ باندې نو اوخه کېناسته او په هغه ځکه کېناسته په کوم ځکه چې مسجد نبوي دی کېناسته رسول صلی الله علیه وسلم لا کوشه نو چې بیا پاسې دا ولاړه روانه شو بیا واپس د سورلۍ رااله او په دغه ځکه کېناسته او دا محله دا د بنو النجار محله چې د رسول صلی الله علیه وسلم د ماماګانو محله ده او دا د الله بس یو کارو چې د وخم په دغه ځکه کېناست او د رسول صلی الله علیه وسلم د خوخه چې زه د ماماګانو په دې محله کې هغه ځکه کوشم نو الله سبحانه وتعالى دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم چې څنګه د دې اوخه نه را کوشو ابو ایوب انصاری راغه او د رسول صلی الله علیه وسلم کی جاویر او چته کړو سامان راوچت کو کور دنه نه ورته دشي ملمستیای د ملمنو چلی زده کې د دوی نه دانه چې یا رسول الله زما سره کی جاویر او چته کړه سامان راوچت کو نه نه وته خپل کورت نور صحابه کرامو یا رسول الله موږ سره زینو یې سړی خو هغه چې کوم چې سامان لاړ شي ابو ایوب سامان وړه بس د کور ته ورش رسول سلام تپوسو کو په منس کې وې زما دي ماماګانو کې او په دې دوی په خاندان کې چا کور ډېر نږدې دي ابو ایوب یا رسول الله هغه زما کور نږدې دی هاذا داري وهذا بابي دغه می کور دی د کور دروازه ده بالکل دلته یو مونږ نږدې رسول صلی الله علیه وسلم هغه طرف ته روان شو نو اسعد ابن زرار رضی الله عنه راغی چې اسعد ابن زرار راغی نو د رسول سم د اوخه غپړې ونیو نو غیر روانه کړ یا رسول الله مونږ سره ولاړ داسې عزت داسې تکریم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه سورلۍ ولم نه پرې خو داسې راغه بس پړې نه ونیو یا رسول الله دا به مونږ سره چې ته دلته دا به مونږ سره رسول صلی الله علیه وسلم ننوتو د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کورت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د دې تذکرہ ان شاء الله پر روان درسونو کې مرضی د دې سیرت ته مختصر اشاره ابو ایوب انصاری رضی الله عنه انصاری چې ویل شنو پته ولګی چې د کوم ځای دی د مدینه ابو ایوب انصاری د خپل نوم چې خالد ابن زید دی خالد ابن زید او دا زمونږ کمې دي چې ګره مونږ ته ډیرو صحابه کرامو نمونه نه معلوم لکه ابو هريره ابو بکر ابو ایوب او دي نور صحابه کم چې مشهور دي په کنیت باندې نو دیم مشهور دی په ابو ایوب باندې نور خپل نوم چې دی خالد ابن زید دی او دیم په بنو نجار کې دی او مونږ چې کله بیعت العقبه ذکر کول د تذکرہ په راغلی وکنه دی باغ سویمه کې بیعت چې کو اولنی کې دویمه کې په دویمه کې د رسول سره بیعت کړو رسول صلی الله علیه وسلم د په کور کې دی راشي آشنا انسان عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت ته او یو پیر ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ماسپخین په دې ټیم کې راوته د کور نه سخت ګرمي و او د ورځې د منځنۍ سو عمر ابن خطاب رضی الله عنه ملو شو او ته ابو بکر وی ما اخرجك هذه الساعه تسکه دا ټیم راوته خلک کورونه کې نشته ویل وګره وسته وګه شیمه عمر وتی پلمی قسم زم د قرا وسته فبينما هما كذلك اذ خرج عليهما النبي صلى الله عليه وسلم دغه بدغه حالو چې رسول سم راووت ما اخرجكم هذه الساعه وسوال سکوي دا ټیم ګرځي ويا رسول الله والله زمون قسم الوجه ويست الرسول صلى الله عليه وسلم وانا والذي نفسي بيدي ما اخرجني غير ذلك زمادين بالله باندې قسم زم الوجه ويست دې پر وروته چې چخواله بورش قوما معي رازي ما سره چرته زو یا رسول الله ويزو ابو ایوب پس رسول صلی الله علیه وسلم او انسان باغ انسان پسیزي چې هغه ته پته چې د زماراتلو ته خوشحالي د په ما باندې ځان قرباني رسول صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب انصاری کور ته او ابو ایوب با
همیشه داغه دا کارو چې د رسول سم د پاره به خوراک جمع کو دا به رسول سم لازم لګو دا خوراک به رسول سم لور کو وی کله چې دوی د دروازې ته ورسېدونو आवाज وکړو ام ایوب رضی الله عنها هغه ولدنه आवाज وکړو او دوته وی مرحبا بنبی الله د الله پیغمبر په خیر علی استاد چې کوم میلمان دي هغه تم په خیر وېما رسول صلی الله علیه وسلم اين ابو ایوب کوم ځکه ابو ایوب خوا کې پټیو زمکه و داغه کجورو ونی پای کې کار د رسول صلی خبره چې وره دغه سامان او غر سه په منځ کې پرې خو رامنډي والی د خندا شین خوشاله مرحبا برسول الله د الله پیغمبر په خیر علی د صدرانه میلمانن رالو یا رسول الله تاسو را لیدا ټیم دا خو دې سی وخت نه دی چې ترازی دا ټیم هغه ته صدقت ابو ایوب رښتیا دی وی دا ټیم موضوع چې ناراضم ابو ایوب ځان سره بوته دغه ونو منزله کم ځکه چې دا کجورو دا ونی وی الته رسول سلام کینه او ابوبکر وسلم او عمر وسلم یعنی دې ټیم کې د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه سره هغه انسان ملمشه چې هغه د زمکه په مخ باندې اوچت انسان او هغه دوه ملمانه سره ناشتي چې هغه د پیغمبرانو نه بعد غوړ انسانان دي د زمکه په مخ باندې لاړ نو یو غونچه کې پرې کو دی ونینه تازه کجوره د رسول صلی الله علیه وسلم مخ ته کې خوده یا رسول الله داس کې یخي وبې د رسول صلی الله علیه وسلم مخ ته کې خودي او ایزه زم یو ساروي علالومه رسول صلی الله علیه وسلم دې ساروي علال لکه چې تاسو ته پیس کوي ځکه تاسو پیدا اخلي ناغه یو ساروي یو بيزه د رسول صلی الله علیه وسلم د پاره علال کړه او هغه سره کړه د رسول صلی الله علیه وسلم مخ ته کې خوده رسول صلی الله علیه وسلم دا غینه څنګه خرواغست او پروټي کې بند کړه او ابو ایوب له ور کړو ابو ایوب دا واله هغه رسول الله په دې سو کوم وی دا وی ص فاطمه له زما لور له دا غیم دوی مدرې مورز دا سینې دی وړلې نه دا هغه له ویسه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه دا غزین را پاسېدو او غوخه روټي هغه د رسول صلی الله علیه وسلم لور لویوړو او بیا واپس راغی د رسول سره کېناستو د خوشحالي نه سخړونه په مخه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خوړه کوله مخه ته خدای یا رسول الله تاسو خوري ابو بکر صدیق رضی الله عنه خودا عمر ابن خطاب رضی الله عنه خودا هغه مال شو سمو خوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبز ولحم غخدا روټی دا کجوري دي یخي وبدي او د رسول سم د سترګو نوخ کې رواني شوي وی په الله مې د قسمی دا غ نعمتونه دي چې الله به د قیامت پر ورځ تپوس کوي زمونږ بیا رسول سم ابو ایوب انصاری ته وی سبب راشي زما خواله او د رسول سلام د طریقه وا چې چا به سره خو کړو نو دا غلبه دغه مکافاه ورکوله د غسر به لازم خکول سحر لچی ابو ایوب انصاری د رسول سم په ورغه نو د رسول سره یو وینځوا هغه ابو ایوب انصاری ته هدیه کړو دا واله او استوصي بها خیره او خیال ساته او دسته د پر هدیه شو ابو ایوب انصاری راغه ام ایوب ته د جنې د کم زینه وی هذه هدیه من رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدیه د رسول سم را کړی د منګله او رسول سم دا وی چې د عزت کوي د دې خیال ساتي ام ایوب ته وی چې رسول سلام ته ویلي چې دې سره بخکه نو د رسول سم په دې وصیت وته څنګه عمل کړي دې سره به څنګه خکو منګه هغه سوچ کې لاړو به وته وی غټ خدای چې د الله د رضا لپاره مې دا آزاد کړی ځکه چې رسول سلام وی دې سره بخکه نو د دین زیات خماته نه دی معلوم چې د رسول سم په دې وصیت باندې عمل وشي دا واقعا د ابو ایوب انصاری د ژوند ابو ایوب انصاری رضی الله عنه هغه صحابي دی چې د الله په لار کې قسمه قسم تکلیفونه په د باندې راغلي دي د خپل ژوند په جهادونو کې تیر کړي د یو جنگ نه هم نه پاتې شوی د یوې غزا نه هم نه پاتې شوی د رسول سم د وفات نه بعد هم د ملاقات یا د سره چې بچا ملاقات کو نو د جهاد په میدانونو کې به ابو ایوب انصاری موندو ابو ایوب انصاری
اخرنه جنگ چې کړی نو هغه د قسطنطینیه هغه جنگ ان شاء الله هغه الله جون راکو او هغه زید سیرت کې ورسول ته بیان کو بیا قسطنطینیه چې کوم جنگو دغه امیرو یزید ابن معاویه دغه مشر او په دغه لخر کې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه او په دې وخت کې ناشنا خبره د ابو ایوب انصاری د عمر اتیا کال او کله چې دغه jihad لته او باغ jihad کې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه شهید کړي شو او د ملګرو ته وی ما په دې سيزي کې خخ کوي چې چاته زما قبر نه معلومیږي نو ملګرو مکه شانو کړو هغه خخ کو باغ ذکر د رسول صلی الله علیه وسلم د ګیر مبارک یو سو اختام د ځان سره خودیو هغه ته وکتو رسول سم برای دو هغه ته وکتو هغه ورځ برای دول چې ما د رسول سامان راغستو کوړته نه وته ومه هغه ته وکتو د رسول سم د مرګ نه بعد هغه خسته وخره دو چې رسول سم زما گاونډیو ناشنا واقعه د جون کې دام ده چې د بر اوسېدو رسول سم لاندې اوسېدو نو بر دې خپل خزي ته وی چې زدیر په شک کې ما چین او سکون راته نشتی اخذ یو ته وری وی رسول صلی الله علیه وسلم زمنګ نه لاندې موږ بر د بیت ویده لړ پر رسول سم پسې رسول سم ته وی یا رسول الله کې تاسو بر وخیږي رسول سم ته زما د کته علاقه خوخه او د کته کور می خوخته ځکه زما خواته میلمان راځي وفود راځي قومون راځي اسلام قبلې زبدل تهمه یو ورځ بره د دوی په دې کوټه کې وبو وړېلې نو دوانه خزه خاون ورپدو شو او د وبې وچولې د سنه چې تدینه وبوزي او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ورېکی رسول صلی الله علیه وسلم خوراک ولېګو واپس چې بکره خوراک راغی رسول صلی الله علیه وسلم خړلې و نو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه به د رسول صلی الله علیه وسلم د ګوتو چاپونه کتو او دا غزینه به خوراک کو د برکت ته پاره او یو ورځ خوراک لګلو رسول صلی الله علیه وسلم واپس چې کله راولېګو سیتی نو خړلې راغه پر رسول په سویا رسول تاسو خوراک نه لري ویا ما نه لري کړه به کې پیاز دي او زه پیاز نه خورم ځکه چې ما سره جبرئیل ملاقات کوي او د ملائکوم داغه سنه تنګيږي د سنه چې انسانان تنګي ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د هجرت په 250م کال باندې وفات شوی او په د باندې منظم یزید رحمه الله کړی او دغه په لخر کې د قسطنطینیه په جنگ کې شهید شوی او الله سبحانه تعالی سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي ابو ایوب انصاری رضی الله عنه هغه انسان چې کله په عائشه رضی الله عنها باندې بهتان ولګیدو نو راغی کورته او د خپل خزي ته وی زستا مبارک دا نه منم چې ته به دې شکارو کې او دا ظالمان د پیغمبر د بیبي مبارک وی دې شکار کړي تمره اوچت انسان رسول سلام د سره سوخت پورو ان شاء الله خو هغه به د خبره پر روان درس کې بیانو چې به رسول سلام د جمعات بنیاد کې خو دوزان لیک کورونه جوړ کړو نبی علی رسول سلام د کور نه لاړ رسول صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته راورسېدو ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیمار شو سخت بیمار شو او بلال رضی الله عنه سخت بیمار شو او کله چې انسان دی یو علاقې نه بل علاقې ته لاړ شي نو د آب او هوا د لاسه او د موسم د بدلیدو د لاسه اکثر انسان بیمار شي او دا خلک دي چې یو دې علاقې ته رالو چې مخکې دوی دلته پاخنه دي پاتې شي نو اوسېدلي بل مدینه مشهور او په دې باندې چالتہ بیماریاں بموي ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیمار بکټ کې پروت او عائشه رضی الله عنها وی چې زف سلاړم موتي چې پلار څنګه وی مال جواب را کو په شعر کې چې کل امرئ مصبح فی اهله والموت ادنى من شراك نعله وی هر سړی چې کور کې سحر کې نټول وته په خیر وي او دی غافلته دا پتنی شي چې مرګ دته د پیزارو د تسمین هم زیات نږدې بلال رضی الله عنه پکټ کې پروتو تبه براغله وسمه سخته او په دې مخ باندې او کپڑا چولې و نو په منځ کې هغه کپڑا لرکړه او یو شعر وی الا لیت شعری هل ابیتن لیله بواد وحولي اذخر وجليل ويرمان او پتنشتي او چې ماته پته وي چې بیا بچ ته دي شي شپرازي چې زبا
مکه کې شپه تیرومه. اذخر او جلیل د دغه زی واخه دي، وی دغه وخو په درمیان کې دغه په منځ کې به بیا چې ته وخت تیرومه. وهل اریدن یوما میاه مجنه، او بیا به چې ته هغه چینې ته لاړ شم، دغه مجنه نومو، وی چې ته هغه چینې ته به د اوبو د سکو موقع بیا میلاویږي او کنه. وهل یبدو لی شامة وطفیل، او پته نشي چې بیا به چې ته د شامه او د طفیل غرونه د مکې غرونه یادول، هغه به چې ته بیا وینم او کنه. په کټ کې پروت و دا خبرې کولې. عائشه رضی الله عنها وی چې زه په رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې یا رسول الله ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیمار دی، بلال رضی الله عنه بیمار دی. وی رسول صلی الله علیه وسلم چې اللهم حبب الینا المدینه كحبنا مکه او اشد حبا، یا الله مونږ ته مدینه د مکې نم زیاته مونږ ته خیسته کی او زمون خوخه کی، او یا الله د دې بیماریان ختمي کی، او یا الله د دوی په پیمانه کې برکت واچي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم هجرت مدینه ته، او د صحابه کرام هغه خپل ملک ته هغه شوق او د عام او طبيعي خبره ما په تیر شوي درس کې صدا خبره کړې و چې د ملک سره او د علاقې سره محبت د انسان طبیعت ته، هغه علاقه باندې مینی کوم علاقه کې چې انسان لوی شوی او پیدا شوی، هغه علاقه کار څنګه کاغه سری شګي او کاغه ته کښنی ونی، خو انسان د خپل ملک سره محبت، د خپل علاقې سره محبت. ذکر رسول سم چې کله د مکې نه راووتو نو پسترو کې اوخ کې او مکې ته وکتو، دا وته وی زما ډیره خوخه زده نه وتم، خو کوستادي خلکو ز پرې خو دی او رسول سم د مکې نه را. نو صحابه کرام ټول په مکه په سی بیا خپو کم چې د مکې نه راغلي، خو الله سبحانه وتعالى هغه له ناشنا ځای ورکو مدینه، هغه الله دې سي آباد کړه چې د اسلام مرکز او د اسلام یو دولت او ملک ته جوړ شو. او تاسو روان مدني سیرت کې به ووري چې څنګه الله سبحانه وتعالى دوی بیا په دې مدینه کې خوشاله کړي، چې بیا کله کې ته ولامړو سو وخت لپاره بیا به واپس رالو. مدینه سره دومره محبت پیدا شو، خصوصا په دې مدینه کې چې کوم انسانانو اوسېدو د دوی سره. او ان شاء الله پر روان درس کې به تاسو ته بیانوم چې رسول صلی الله علیه وسلم بیا د دوی په منځ کې ورورولي قائم کړه. ناشنا واقعي، ناشنا مثالونه د ورورولي به تاسو ته بیان کوم، کوم ورورولي چې د انصارو او د مهاجرینو په منځ کې قائم شي. د هجرت د واقعینا یو څو عبرتونه او درسونه، اگر که باز ما د واقعي په منځ کې ذکر کړي. اول کې خدا خبره ساتي چې د هجرت صرف زمونږ په دین کې نه دی، بلکې مخکې دینونو کې د هجرت عبادت شته. لکه الله سبحانه وتعالى په قران کې وایي فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. لوط عليه السلام، إبراهيم عليه السلام دوی هجرتونه کړي. نو هجرت دا په مخکې قومونو کې مو هغه واقع خو به تاسو ته یاد دی، یو سړي چې یو کم سل کسان وجلی، نو بیا وته هغه عالم اول وته هغه پیر دا وی چې ستاسو لپاره توبه نشتی، نو هغه ملک نو سل کسانی پوره کړ. بیا چې کړه د عالم سره ملو شنو، عالم وته کومه طریقه وخوا هجرت وکړه. ته هجرت وکړه دغه زمکه نه لاړ شه، په کومه زمکه چې ته اوسېږي دلته ګناګار او ګناونه ډیر دي. دې زمکه ته لاړ شي چې دلته نیکان خلک. نو د هجرت مخکې قومونو کې مشتي. هجرت په دې واقعي کې اولنې درس هغه دی چې دین قرباني غواړي. دین څه غواړي؟ قرباني غواړي. دا دی افضل خلق الله على ارض الله. دا الله په زمکه باندې، دا الله په مخلوقاتو کې غوره انسان او غوره مخلوق دیم چې د یو له سورزي دوله سورزي د په سفر کې تیر کړی دي.
سختي تیری کړی د الله سبحانه تعالی د دین د پاره. نو دین قربانی غواړي او دین مهنت او کوشش غواړي او هغه دینداری دا کوم چې نن سبا رواج شوی ده چې بس هغه دینداری مخوخه ده چې باغی کې پستی پستی خبري او پوس دینی نه، بلکې دا کلمه چې مونږ وایو لا اله الا الله محمد رسول الله، نو مونږ دا اقرار کوو چې مونږ به د دې کلمې په سوري کې ژوند تیرو او د دې کلمې باندې د عمل کولو لپاره چې څه قرباني مخې له راځي هغه به مونږه هغه به ورکوو. داسې ده که نه ده؟ نو یوازې د دینداری صرف په دې کې نه، لکه نن سبا زموږ دینداری خو دغه ټک خطا مانځه کې ده، بلکې دینداری دا نوم د قربانۍ دی. اصل مونږ ته د دین نن سبا سپک شوی دی. ولې؟ ځکه زموږ نه پیسې تللی نه دي. خو د دې تپوس ته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه وکړه چې د خپل علاقه او خپل بچي پرېښود، خپله ښځه یې پرېښوده، د هغه نه دین قدر تپوس وکړه. د دې تپوس د بلال رضی الله عنه وکړه چې د مکې په غرونو پسې هغه دغه خپه دی جاړي هر څه یې پرېښودي. د دې تپوس د عثمان بن عفان رضی الله عنه وکړه چې خپل ټول مال الله په لار کې لګولې. د دې تپوس د عمر بن خطاب رضی الله عنه وکړه. د دې تپوس د زبیر بن العوام رضی الله عنه وکړه. د دې تپوس د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وکړه چې هغه په جسم کې روغ زینو. د دې تپوس د خالد بن الولید رضی الله عنه وکړه چې دغه په جسم کې ډوغلې جوړې شوی زخمونو، د توري گزار او د کانی گزار او د غشو گزار. د دې تپوس د دغه صحابه کرامو نو کا. د دې تپوس د جابر رضی الله عنه وکړه چې دغه پلار پکې شهید شوی. د دې تپوس د عمرو بن الجموح رضی الله عنه وکړه، بوډا انسان او ګوډ انسان، هغه پکې شهید شوی. د دې تپوس د حمزه رضی الله عنه وکړه. د دې تپوس ته دغه اوچتو انسانان نو کدي دین تپوس هغه به ته چې دین څه قدرې موت ته دین په میراث کې ملو شوی. او ایزه شکر چې 15 وخت مونږ کوم او چې به درس ته کې نهستو. آها دا خو بیا ځان په دې چې معمولی چا ورکیم نه، دغه چې درس ته بکیم کینی دا خو ډېر اوچته وي. مونږ ځان ته دې چې په دغه ګوري چې امام سي دینداری کړي ده. زموږ د اعمال د لګ ډېر عمل کو د چاته د بیانولو نه دي، د چاته څوک نه بیانوي، د بیانولو نه دي. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم په تبوک کې دغه وکړه د صدقو امر وکړو چې راوړي صدقې راوړي مالونه، ځکه چې په وخت کې حالات دي شو. نو چې کوم مالدار صحابه کرام او خمالونه راوړو، غریبانان به کې ورکه چا بشان. د چا واقع موږ ذکر کړو، ابو عقیل رضی الله عنه. هغه سره لګون د کجوري هغه پټي راغسته. ګوره خبر مې دی پوری شروع کړه چې کمزور عمل دي نو پټي ساته، داغه د عمل دومره اوچته او پټي ساتي. په دغه وخت کې داغه د عمل کمزور نه دی، ځکه چې سړی مزدوري وکړي او بغیله کجوري واغلی او هغه ځان سره راغستي او نور سره یې سوم نشته. رسول صلی الله علیه وسلم ابو عقیل سره راوړي، یا رسول الله بس واچو ډیری ته واچو. ابو عقیل سره د جړه هغه غلګي کجوري هغه ډیری ته واچو. جړلې ولي جړلې په دې چې ک نور سوي هغه من قربانه و. بیا لاړ نو پر رسول صلی الله علیه وسلم سره غلګ صاحب، یا رسول الله وی جهاد لبه کله وزو. و د بزله کې د دې چې په دې کې خو زمانه دي چې خاص کارونه شو، دا بدن در ټول خوري کوم خو صرف ماته ورزو خاجه کم ورز بوزو. دا خو ځنی شم کوله د مال دا څومره چې می کوله شو هغه مې وکړ. وخت په وخت برانه نو ته یا رسول الله مجاهدین نمونه لیکل کېږي، یا رسول الله زمانو به لیکل شي او استانو بغشتي. دا وزړه کې یو تند پاتې شي ده، د غوړی چې دا تند مړ کی، د غوړی چې الله دین د پر سو کنه کې د چې سکړی دي دا ډیر سي دي، دا ډیر زیات دي. خود ته خپل عمل وړي کې ښکاري
او ما ته لګه غونته کې دینداری کو هم پته چې قبلي کې نه قبلي بس حال دنه ده الله ته خبر ده هغه بیا بیانو ځان ته د په یو دغه ګورو چې عقیده می د سلفیت ته او عقیده می د توحید او د پیغمبر په لار روانه مبز سو کیما نه سو پوری چې تاسو د ځان نه د خبر نه ویستي چې زه دا وخت پورې ته دیندار کېدې نشي ځکه د سلفو دا طریقو چې د ځان نه به مشر ولیدو نو زمنګ نه غوړه دي نیکیانې ډېری کړې دي چې د ځان نه به کشر ولیدو زمنګ نه غوړه دي ګناهونه لږ کړې دي هر یو به د ځان نه غوړه غړو دا سړی چې ځان کمزوري غني د مهنت کوي خدا چې ځان ته ګوري چې زم سو کیما د مهنت نه کوي دی به دغه لږ عمل ته کین یو وخت راشي چې غلګ عمل شي هغه ختم شي هغه تیم الله واخلي نو ذکر دا کم لږ ډیر عمل چې مونږ کو دم پټ ساتي اخلاص پکې الله د پاره راولي دغه چې غلګ ډیر عمل دی هغه پر یکاری سره تباہ او برباد شي نو دین څه غواړي قرباني غواړي او د سیرت ټول د قرباني دی او ان شاء الله تاسو ویني پر روان درسونو کې چې مدینه کې د غزوات او د جهادونو سیرت د په مدني دور کې دی غزوه احد او بدر دغه مخ کې او بیا د خندق واقعا او تبوک واقعا او حنین او دسی غزاګانی او بګی تاسو ویني چې صحابه کرامو د خپونه بګی پټونه تلی سفر دلاسه د دین قرباني غواړي دین دې قرباني غواړي چې الله ابراهيم عليه السلام ته په خوب کې سوخو خپل زوی علالک نو سحر لداري خپل زوی ته وی یا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى زوی خوب کې ملي دي چې تعالی له علماء وی چې دې دغه اجازه نه اخلي خو دغه ته دا خبره بدی کې چې دې ځان سکی ځان تیر کې نیت برابر کی نیت برابر کی چې دا کار به چا لپاره کی دا به الله لپاره کی قال يا ابت فعل ما تؤمر پلارو یې چې الله یې غکو ما به ان شاء الله په صابرانو کې عمومي وي هغه زوی بوډا پلار روان کړي دي ځوان زوی چې کله د مهنت او د مزدوري ورځي لري هغه روان کړي دي بوې ته چاړه وسره راغست وی دي زیو ته وی چې پلار کله چاړه زما په مړی کې دي نو ما ته ګورم به د مجلس وځي هغه چاړه به کې هودا الله طرف نه اعلان شو اعلان شو ابراهیم بس تا غټلې ته چې دا قرباني ته ورکه امتحان کې پاش ځکه الله سو اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات مجدسدي فاتمهن الله امتحانونه پوره سر تر رسول دي سي دینداری په ځان کې راولي چې بچي موږ قربان کړل الله د پاره موږ خپل بچو باندې دینی سبق نشو ویلې دینی سبق مې نشو ویلې بل قرباني خو پرې ده منګه خپل بچو ته الله نشو خو پیغمبر وته نشو خو دویمه فائدہ او عبرت او درس په هجرت کې رسول صلی الله علیه وسلم دا ټولي سختي زمو استاد لپاره تیرې دا ټولي سختي زمو استاد لپاره تیرې چې موت ته هدایت ملوشي چې موت د جهنم نه بچو دې لپاره د سخت تیرې ذکر رسول الله حدیث کوي وي زما مثال دي سي دي لکه یو سړی چې د ور د کندې په غاړه ناشي او د خلک راځي دی ورته دانګي او زه د بډې نرانی سم منه کوم تاسو مزي دی ورته دا پیغمبر یوازې دغه یو سخت تصور ده هغه سخت خو تاسو ورېدلی کنه مکه د مکه دیار لسکاله کمی سختي چې هم بیان کړی دا هغه سختي سره دا سخته کا او بیا هغه سختي لسکاله چې کوم په مدینه کې دغه به موره دا انسان دیرش کاله په سختو کې ژوند تیر کړي ټول زمو استاد لپاره د
د جسم الف پارام شوی دی چې کله دې ساوته او ځکه تاسو به اورئ کله چې د سیرت ختمو د الله په توفیق سره چې زنکدن په وخت کې فاطمه رضی الله عنها رااله وا کرب ابتا په جړا شو علی وي زما په پلار باندې سخته ده رسول صلی الله علیه وسلم ليس على ابيك كرب بعد اليوم نن بعد بس په پلار باندې سخته نه په آرام بشي علی رسول صلی الله علیه وسلم په آرام شي چې ساتي وته دغه بدن غلی شي چې ساتي وته د قدمونو ودرېدلي چې ساتي وته هغه لاسونه چې دعوت او جهاد او یعنی کم عمل بیادو کم قربانی بیادو د رسول صلی الله علیه وسلم نو د دې په بدله کې به ته دا کې چې زما مذهب جدا دی او ستا مذهب جدا دی د دې په بدله کې به موته دا کو چې د رسول زما حدیث راورسي بای بوره بخاندو د دې په بدله کې زما استاد د عمل بدای چې د رسول زما حدیث راورسي دا به د امام شافعي دا به د امام مالک او دا به د امام احمد بن حنبلی د دې په بدله کې به دا کو چې دا حدیث د عربو د پاره دی او د پاکستانیانو د پښتنو د پاره د دې په بدله کې به دا کو چې طریقه او مذهب به د رسول سم د طریقې او د مذهب نه جدا کو د دې په رد عمل کې به دا کو چې موږ به صرف په خپل مدرسو کې د بزرګانو د امامانو کتابونه پڑھاو د رسول سم خبر بنه کو د رسول سم چې سکړی دی ستاد پر کړی دی زما د پر کړی دی وس ستاب په توله کې چې ته د خبر باندې څنګه عمل کې نور هم سره سه هغه وخت کې موږ نو دغه قرباني موږ ورکول هم نشوي کوم باغ ټیم وې وس معمولی قرباني دار چې د به خبرو عملو کې د بصیرت روان شه بس نو دا به کوم د ډیر نشي کول دریم عبرت او درس هغه د دې چې هجرت یوازې دې ته نه وي چې ته یو علاقې نه بل علاقې ته لاړې بلکې د هجرت یو قسم دام دی چې ته د ګناہوں نه هجرت وکې د څه نه هجرت وکې د ګناہوں نه هجرت د الله تابعداري ته او د پیغمبر تابعداري ته والرجز فهجر د رجز نه هجرت وکا یعنی د غیر الله د بندګۍ نه هجرت وکا د شرک نه هجرت وکا د ګناہوں نه هجرت وکا رسول سموي یو حدیث کې متفق علیه حدیث ته صحیح بخاری صحیح مسلم کې والمهاجر من هجر ما نهى الله او مهاجر هغه دی چې هجرت وکړي د سنه دا کار نه چې الله ته منع کړی دغه شان یو هجرت دام دی چې ته د ګناګارو خلکو نه جدا شي د چا نه جدا شي د ګناګارو خلکو نه هجرت وکړي ملګری دي ستا خپلوان دي ستا هغه چې کوم خبرې کوي دا هغه چې کوم مجلسونه دي هغه د شریعت خلاف دي ته د دوی نه هجرت وکړي ته دوی سره نه کینی الله سوی واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا دغه مکه کې الله ویلي هجرت کې د مشرکان نو دې ټینګه مدینه ته نه تر دې کې هجرت نه سم تر دې دوی د مجلسونو نه هجرت وکړه د دوی د بیٹکونو نه هجرت وکړه د شنیو هجرت سره د زړه هجرت الله ته اخلاص محبت د الله سره دنیا نه بے رغبتی یو درس او عبرت پدې کې دا دی چې صبر ساته صبر کوو او یقین ساته چې اخرنی ګټه هغه د چا ده هغه د مؤمنانو ده رسول صلی الله علیه وسلم صبر کړی دی الله سبحانه وتعالى وربه صبر کو یو درس پدې کې دا دی چې د مسلمانانو تاریخ چې کوم دغه د هجری تاریخ ته چې هغه تړل شوی دی د رسول صلی الله علیه وسلم په هجرت پورې مونږ ته هیڅ ضرورت نشته چې د انګريزانو تاریخ استعمال وکړو مونږ ته هیڅ ضرورت نشته چې د عیسی علی السلام د پیدایش سره جو کوم تاریخ تړي هغه مونږ استعمال کوو زموږ د ذکر نشته زموږ خپل تاریخ ته الحمدلله زموږ خپل کلندر دی الحمدلله خو افسوس خبردار کې زوس بدګماني نه کوم حقیقت وایم که تاسو کوم څه کسر پاسو چې د عربی د 12 میاشتې ماته شمار کې نشي شمارل او چې د انګلیش هغه شروع کی او اگست او سپټمبر او اکتوبر نومبر او دسمبر او سٹارټ شي تر دې چې په کورونه کې بوډایګانو ته د نمونه معلومي صحیح ویلم نشي خو وي دغه د انګلیش ته نمونه وي او زمونږ چې کوم تاریخ ته هغه موږ پرې خو دې د کوم جنبه عزت راشي څنګه موږ عزت من شو تاسو ته اوس پوری یو يهودي نصراني دلې چې د هجري تاریخ استعمالي
چې تم لیدلې و انګریزي هندو نو موږ سره دغه په تاریخ پورې ختیو زمونږ خپل تاریخ هغه د عربی تاریخ سید تنخواه پر راځي بل څه کار ابي کوا خپل غړی کې د عربی تاریخ ساته خپل کلندر کې خپل موبایل کې محبت کو د خپل تاریخ سره ځکه چې دا موږ ته غټه واقعه را دی واقعه د شي واقعه د هجرت د رسول صلی الله علیه وسلم دې کې دا فائدہ ده چې څوک د الله د لپاره سپری دی الله غل ډیر څور کوي او دا غینه غوړ ولا ور کوي مسلمانانو مکه پرې خو د الله ول څه ورکو مدینه ولا ورکو دا غینه غوړ ملګری امن او امان او سلامتی والته الله ولا غزه ورکو ځکه چې دوی مکه پرې خو د چا لپاره د الله لپاره بل دې چې دا درس او دا عبرت چې د زنانو مغټ کردار دی د اسلام په تاریخ کې او د ځوانانو خو ډیر غټ دی د زنانو د کردار موږ د کم ځای نه واغس معبد دې غټه قصه اسماء بنت ابو بکر خوراک چې راوړو رسول صلی الله علیه وسلم د زنانو تاریخ ته دور دی په دې سیرت کې د زنانو کردار دی زمونږ زنانې دي غریبانې دغه نه روزي برج خانې دغه پراټی ټپ ټپ او د انګوري یو واړی دی یو د دې تاریخ ته او یو دا زنانو تاریخ او د ځوانانو تاریخ خو بیا او ټول ځوانان دي کم ځوان تاریخ به تاسو وورئ علي رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه عبد الله اجمال ته تشبه به کوله عامر بن فهيره سراقه بل دا ابو ايوب به دغه اسعد بن زراره او دي شنو ټول ځوانان دي ځوانانو دا ټول ځوانان دي او دیني زدکې ځواني ستوي په دې کې یو درس دامو چې په مشر باندې با سخته د کشرانو نه زیاتې دی به د کشرانو رسول سم د خپل مرګري د ځان مخ کې ولېګل ګور د سیوري تاسو زما خو شاته زی کې به ما ملوش هغه ولېګل خپل روان دي د سي مشري او چې کله د سي مشري د مشرتیا چې هغه کامیابی د یو څو عبرتونه او درسونه اگر که باز پاتې شغه ان شاء الله پر روان درس کې بیانو پر روان درس کې به ان شاء الله مدني ژوند د په څو مرحلو کې تقسیمیږي هغه بیان کو او بل ته به دا خبره بیان کو چې رسول صلی الله علیه وسلم بیا کله مسجد نبوي جوړ کو هغه څنګه جوړ کو او په مدینه کې کم کم خلک اوسېدو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی د دې تفصیل به ان شاء الله پر روان درسونه کې کو الله سبحانه وتعالى دې مونږ د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کی او څنګه چې الله سبحانه وتعالى مونږ دلته جمع کړي او د قشند الله سبحانه وتعالى مونږ د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یوځای کی هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين